بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ډیرو محترم او معزز اوریدونکو دوستانو، زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو حدیث بیان کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د مسلمان د اسلام د ښایسته‌توب نښه ښودلې ده. یو مسلمان څنګه کولی شي خپل اسلام ښایسته کړي؟ که تاسو خیال کړی وي کله یو موټر وي یا یو بل روغ شی وي نوی وي نو چې هغه کله ډېر وګرځولی شي هغه خامخا خرابېږي، رنګ کې هم تغیر راځي، نورو شیانو کې تغیر راځي، نو بیا هغه ترمیم ته ضرورت لري، بیا جوړولو ته ضرورت لري. دغه رقم اسلام ده. اسلام په خپله ښایسته ده. اسلام یو جامع دین ده. ولې کله چې یو مسلمان ګناهونه وکړي، انسان نه ګناهونه وشي، مختلف ګناهونه د سترګو په واسطه باندې، د خولې په واسطه، د لاسونو د پښو په واسطه باندې، نور مختلف ګناهونه دي، دا وشي د انسان نه دغه اسلام ضعف طرف ته روانېږي، کمزورۍ طرف ته روانېږي. نو موږ کوم څه کولی شو؟ د خپل اسلام ترمیم وکړو. اسلام موږ بیرته په څه باندې ښایسته کولی شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ تاسو ته دا خبره بیانوي. حدیث د ترمذي شریف، دا رقم ابو داود او د احادیثو ډیرو ګڼو کتابونو دا حدیث نقل کړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. نبی علیه السلام وایي د یو کس د اسلام د ښایسته‌توب نښه دا ده چې دا هغه شیان پرېږدي چې ده ته پیدا نه رسیږي. هغه شیان دا پرېږدي چې ده ته پیدا نه رسیږي، نه دنیایي پیدا پکې موجوده وي او نه اخروي، نه د دنیا کومه ګټه پکې وي پیدا پکې وي او نه د آخرت کومه ګټه پکې وي. دغسې شیان چې هر څه وي هغه باید مسلمان پرېږدي، د هغه نه اجتناب وکړي تر څو د ده د اسلام نور هم ښایسته شي، د ده په اسلام کې، د ده په عقیده کې، د ده په اعمالو کې انقلاب راشي او دا صحیح لارې ته برابر شي. علما کرام او محدثین دلته څلور شیان ښودلي دي چې مسلمان باید دغه څلورو شیانو کې صفاوالی راولي، دغه څلورو شیانو ترمیم باید وکړي او دا څلور شیان د اسلام په طریقه باندې برابر کړي، نو دا به د ده د اسلام د ښایسته‌توب یوه نښه، یو قول ده، بل فعل ده او بل نظر ده او بل فکر ده. دغه څلور شیانو کې باید انسان کوشش وکړي، مسلمان بنده کوشش وکړي چې دا څلور شیان په سمه لاره کې استعمال کړي، د اسلام په لاره کې استعمال کړي تر څو د دغه مسلمان شخص اسلام نور هم مزین شي او ښایسته شي. لومړی باید دا داسې اقوال ووایي، داسې خبرې باید وکړي چې د هغې پیدا موجوده وي، یا یې دنیایي پیدا موجوده وي یا یې اخروي پیدا موجوده وي. که د ده په خبرو کې نه دنیایي پیدا موجوده وه او نه اخروي پیدا موجوده وه، مسلمان باید د دغسې خبرو څخه اجتناب وکړي. مثلا کنځاګانې، دروغ، غیبت، بهتان، داسې شیانو نه باید مسلمان ډډه وکړي او ځان ترې وساتي. دوهم، مسلمان ته پکار ده چې هغه په خپلو افعالو کې تغییر راولي. خپل افعال، خپل کړنې، خپل کردارونه دا باید د اسلام په طریقه باندې برابر کړي. که د ده دغه فعل چې دی کوي دې کې اخروي او دنیاوي ګټه نه وه، باید پرېږدي. داسې یو کار چې هغې کې نه دنیایي ګټه وي او نه اخروي ګټه وي، داسې کارونو نه باید مسلمان بنده اجتناب وکړي. او که یوه ګټه پکې هم وه، مثلا دنیایي ګټه وه یا پکې اخروي وه یا دواړه ګټې پکې وي، بیا پکې مشکل نشته. دریم، مسلمان باید خپل فکر صفا وساتي، خپل فکر د غلطو عقایدو نه، د خرافاتو نه، د سیکولریزم نه، د نشنلیزم، داسې نور کفري نظامونه، د دې ټولو شیانو، د دې ټولو عقایدو نه چې هغه د اسلام نه منحرف دي، د ټولو هغه ډلو نه، د ټولو هغه اشخاصو نه چې هغه د اسلام نه منحرف دي، بل طرف ته روان دي، د دې کسانو نه باید اجتناب وکړي، د دغه خلکو د همفکرۍ نه یا د دغسې خلکو د فکر نه باید ځان وساتي او خپل فکر صفا کړي. نور غلط عقاید، دا رقم غلط فکرونه، د ګناهونو فکرونه، دا باید په خپل ذهن کې رانولي. څلورم، انسان باید خپل نظر صفا وساتي، خپل سترګې صفا وساتي، غلطو او نامحرمو او پردي ناموس ته ونه ګوري. که هغه په موبایل کې، که هغه په عامو حالاتو کې، د ټولو حالاتو کې باید دا د خپل نظر حفاظت وکړي چې همدغه موږ نه قرآن او حدیث غواړي هم. نو دغه څلور شیانو کې چې څوک خپله صفایي راولي،
دا محدثین فرمایي چې دې سړی د اسلام د ښایسته‌توب نښه ده، یعنی په خپلو خبرو کې، په خپلو افعالو کړنو کې، په خپل فکر کې او په خپل نظر کې او کتلو کې، دې څلورو شیانو کې چې انسان انقلاب راوسته، تغییر راوسته، نو د غلطو شیانو نه یا د غلطو ځایونو کارولو نه اجتناب وکړ دغه څلورو شیانو، نو دا سړی کامیاب دی او دا سړی دغه کارونه چې دا کوي دا دین نښه ده چې د سړي اسلام ښایسته دی او دا مضبوط مسلمان دی، که مسلمان دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ او تاسو ته همدغه خبره کوي چې من حسن اسلام المرء، د اسلام د من حسن اسلام المرء د یو کس د اسلام د ښایسته‌توب نښه څه شی ده؟ ترکه ما لا یعنیه، پرېښودل د دې دغه شیانو چې هغه لا یعنی شیان وي، بې فایدې شیان وي، د داسې شیانو څخه پرېښودل او نه کول دا د مسلمان د اسلام د ښایسته‌توب نښه ده او دا بهترینه تقوا هم ده. تقوا څو مرتبې لري دوستانو؟ یوه مرتبه د تقوا هغه اعلی مرتبه ده او یوه اوسطه مرتبه ده او یوه مرتبه چې دا هغه ادنا مرتبه ده. ادنا مرتبه د تقوا دا ده چې انسان باید د شرک څخه ځان وساتي، او اوسطه مرتبه د تقوا دا ده چې شرک نه ځان وساتي او ګناهونو نه ځان وساتي. اعلی مرتبه، بهترینه مرتبه، لوړه مرتبه د تقوا دا ده چې انسان د شرک نه ځان وساتي، د ګناهونو نه ځان وساتي او د بې فایدې کارونو نه ځان وساتي، که هغه تړاو د قول پورې لري، که د فعل پورې لري، که د نظر پورې لري، د دې شیانو نه باید اجتناب وکړي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.